د واده نه بعد د ښځې کوناټي ولې غټیږي؟ سلام دوستانو، درته هرکلی وایم خو دې ډو کې چې ټول به روغ جوړ یئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن به درته د دې په باره کې مکمل معلومات درکوم چې د واده نه بعد د ښځې کوناټي ولې غټیږي او د دې څه وجوهات دي، او چې د واده یو کال برابر شي نو بیا کوروالی څومره مزه کوي. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات درکم، نو د دې نه مخکې زه د هغې ملګرو ته ګزارش کوم چې زموږ په چینل کې نوي دي، که هغوی تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې تازه معلومات او نوې نسخې د ټولو نه اول هغوی ته ورسي. دوستانو موږ نه یو ورور په کمنټ کې پوښتنه هم کړې وه چې د واده نه بعد ښځه ولې غټیږي او د ښځې کوناټي ولې غټیږي او سینې ورسره هم غټیږي. نو دوستانو نن به درته د دې په باره کې مکمل معلومات درکوم. نو دوستانو د دې ډېرې زیاتې وجې دي چې د دې یو وجه دا ده چې د واده نه بعد ښځه ډیره زیاته خوشحاله وي، ډیرې جینکۍ دارنګې وي چې هغوی د پلار په کور کې ډیر زیات خفګان کوي او هغوی هر وخت په ټینشن کې وي. خو چې کله دوی واده وکړي او دوی خپل خاوندان خوشحاله ساتي، یعنی خاوند د دې هره خبره مني، د دې جنسي خواهش پوره کوي، نو دې د وجې هم د دې جسم غټ شي. کم انسان چې خوشحاله وي د هغه جسم غټیږي. بله وجه دا ده چې ډیرې جینکۍ دارنګې وي چې هغوی د خپل پلار په کور کې خپل جسم غټول نه غواړي او پرهیز کوي، ځکه چې هغوی سره دا غم وي چې کله مونږ واده وکړو نو بیا به مونږ خاوندان نه خوښوي یا به مونږ پسې رشته نه راځي. نو چې کله دوی واده شي نو دوی بیا هر څه خوري د خاوند په کور کې او د پلار په کور کې ډیر زیات پرهیز کوي. نو د خاوند په کور کې چې کله دوی پرهیز پرېږدي نو دوی بیا غټي شي. دوستانو بله وجه دا ده چې د کمې ښځې د واده نه بعد یو کال پوره شي او الله تعالی دوی له اولاد ورکړي، نو دې سره د ښځې جسم کولو شي او د ښځې خېټې سره د ښځې کوناټي او سینې هم غټیږي. د سینو غټېدو وجه دا ده چې په دې کې د ماشوم دپاره پی راشي نو د سینو سایز یو په ډبل شي، او کوناټي د دې د وجې غټیږي چې ډېر نارینه دارنګې وي چې هغوی کله د خپلې ښځې سره کوروالی کوي نو د کوروالی په وخت کې د ښځې په کوناټو باندې لاس وهي، نو د دې د وجې هم د ښځې کوناټي غټیږي. بله دا خبره دوستانو چې د نارینه مني ډېره زیاته طاقتوره ده، او کله چې دا مني د ښځې شرمګاه ته دننه شي نو دا د ښځې جسم ته وردننه شي، نو دې سره د ښځې جسم هم وده وکړي او طاقت ورته میلو شي. نو دوستانو دا و یو څو معلومات چې ما تاسو ته د دې په باره کې درکړل. نو که ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله پاک.